هیڅ چاته به دا موقع ورنکړو چې د مهترلام بادپخ د عمومي سړک د جوړېدو په کار کې خنډونه راولاړ کړي. دا څرګندونې د بادپخ ولسوالۍ قومي مشرانو او ولسونو نن په هغه پراخه غونډه کې د وینا پر مهال وکړي چې د مهترلام بادپخ د عمومي سړک د کار د پیل په موخه جوړه شوې وه. هغه غونډه چې په همدې موخه نن په ولایت مقام کې جوړه شوې وه، په لغمان والي عبدالجبار نعیمي سربیره پکې د ټولګټو چارو سرپرست وزیر یما یاري، د یاد وزارت تخنیکي معین، د لغمان ولایت مرستیال الحاج شهزاده مظلومیار، په ولایتي شورا کې د لغمان د خلکو منتخبو استازو، د ملکي او نظامي ادارو یو شمېر مسؤلینو او دغه راز د مرکز په ګډون د 15 ګونو ولسوالیو قومي مشرانو، جهادي شخصیتونو، دیني عالمانو او ځوانانو پکې ګډون درلود. پیل کې د لغمان د ټولګټو چارو رئیس انجینر نصرت آغا سنگرخیل د خراغلاس ویلو ترڅنګ د یادې پروژې په اړه لنډ معلومات وړاندې کړل او دغه پروژې د عملی تطبیق په برخه کې د ولایت مقام د هڅو او تلاشونو یادونه وکړه. ورپسې د بادپخ ولسوالۍ د ولسونو په استازۍ د بادپخ د قومي شورا رئیس حاجي حلیم ګل او قومي مشر ملک حضرت الله په خپل وار سره په خبرو کې له نظام او محلي ادارې څخه د ملاتړ ترڅنګ د لغمان د هر اړخیز پرمختګ په ځانګړي توګه د بادپخ ولسوالۍ لپاره د ولایت مقام د روانو هلو ځلو ستاینه او قدرداني وکړه او زیاته کړه چې د بادپخ ولسونه به د خپل سر او مال په قیمت د امنیت په ټینګښت کې همکاري او دغه سړک د جوړېدو له چارو ساتنه او نظارت وکړي. 4 کاله بعد خوشبختانه چې نن اورم چې د بادپخ د ولسوالۍ د سړک افتتاح کړي او د لغمان محترم والي صاحب نه ډېره یو جهان مننه کوم چې د بادپخ ته توجه وسوه. خدای تعالی دې دته برکت ورکړي. غیر د سړک نه بادپخ ته توجه وکړي. بادپخ افغانان دي، د افغانستان ملت د بادپخ ډېر تکلیفونه تېر کړي دي. اولترینه پروژه ده چې افتتاح کېږي بادپخ ته، باید نور کارونه وشي. موږ د خپل دولت نه په هره باره کې د امنیت په باره کې په هره باره کې ملاتړ کوو. موږ په څنګ کې ورسره اوږه په اوږه ولاړ او د خپل محترم موجود والي صاحب د لغمان د تر شا ولاړي او موږ به ان شاء الله چې کومه خبره وکړه د موږ په خبره کې به واټ وکاټ کړو. محترم جناب جلال آباد والي صاحب کومې پروژې چې دلته په ولایت لغمان کې عملي کړي په بل ولایت کې نشته. موږ قومي سپین ږیري او جهادي مشران دنه ډېره مننه کوو صاحبه چې دلته موږ خواست کړې ده او دی تللی ده پورته د چارواکو دروازې ټکولي دي او لغمان کې ډېر ښکلي باسازي کړي دي. دې نه موږ ډېر ترې خوشحاله او په آینده کې نورم ته خاص توجه غواړو چې موږ ورته سوال وکوو او دی بیا د چارواکو دروازې وټکوي او بیا وکولی شي چې انشاءالله پرمختګ نور هم وکوي. د شهیدانو د مشلې د پله کارنامه او بارنامه چې اوس روانه ده دا هم د جناب والي صاحب محترم یوه کاروایي ده ستره. خدای دې وکړي چې دا سړک د بادپخ ولسوالۍ ته هم ولګوي. بله پروژه د سړک د کمپونو په خوا کې د ډاک په سر باندې تېرېږي سرخکانو ته، دې ته هم د جناب والي صاحب توجه ډېره ګټه زیاته غواړو. زه د مسؤلیت ده او موږ قومي مشران یې په شاته ولاړ او انشاءالله چې کوم شی د موږ مسؤلیت وي په بهادرانه په جرأتمندانه یې د شاته موږ ولاړ. یادو مشرانو په دغه پروژه کې د ځایي خلکو په کاري ګمارنې د غوښتنې ترڅنګ له ولایتي ادارې هیله وکړه چې د بادپخ د لا انکشاف لپاره خپله توجه نوره هم زیاته کړي. ورپسې د ولایتي شورا استازي حاجي عتیق الله عبدالرحیمزي هم د خپلو خبرو پر مهال بیا د ولایت په کچه د روان پرمختیایي بهیر د بېساري پرمختګ او د لغمان د آبادۍ او ولسونو د هوساینې لپاره د ولایتي ادارې چارې د قدر وړ وګڼلې. نوموړي همدارنګه د ټولګټو چارو له سرپرست وزیر وغوښتل څو د ولایت مقام له لوري د مهترلام سرخکانو ترمنځ د غځېدلي دوهم سړک په همدې مسیر د 3 لویو پلونو له پلجوګي څخه د الینګار تر تپاک سیمې پورې د 55 کیلومترو سړک چې مرکز مهترلام د غربي نورستان سره نښلوي او دغه راز د لغمان د انکشاف په اړه شو نورو هغو وړاندیزونو ته هم مثبت ځواب ووایي او د لغمان د ولسونو غوښتنو ته د عمل جامې واغوندي. جناب وزیر صاحب زه پوهېږم چې انشاءالله لغمان ته راغلی د موږ غوښتنې به ټولې مني او هغه د ولسونو غوښتنې دغه بدیل لاره د لغمان غواړو درنه په د پاس ډاک باندې او هغه لاندې کوم سړک چې موږ اوس پیل لرو ډېر وړوکی ده، هغه په زراعتي ځمکو کې ده او د خلکو کورونه ورانېږي. نو زموږ د شورای ولایتي او د ولسونو والي صاحب سره څوکرتي دا شریکه کړې ده چې په دې ډاک کې باید موږ یو بل سړک جوړ شي
یو به چا ته ضرر نه یو بل به د لیمون دشتې مو سره آبادې شي ولسونو ته به ډېر خیر ورسېږي دا ډېر مهم ده موږ لپاره یو 3 پلونه ډېر ضرور دي چې یو دا د زیارت پل یو د تیرګړۍ پل یو سرحدګانو کې یو پل لري نو هغه ډېر پخواني دي دا پلونه که دا موږ ته تاسې په خپل پلان کې ونیسئ او دا جوړ شي نو ډېر به خوشحاله شو بل لغمان یو بل شارع لري چې هغه نورستان سره لګېدلې ده د نورستان ولایت کې تللې ده هغه سړک په یو ډېر بد حالات کې ده موږ د هغې هم یو بدیل لاره غواړو چې کلوجوګي نه تقریبا کوم چې 50 کیلومتره به وي چې دا د کلوجوګي نه شروع ټوپاک یا ننګرهار ولسوالي د نورستان ته دا یو بدیل لاره که آینده دپاره په پلان کې راشي او که اوس نه کېږي نو چې آینده وشي دا هم دا ولسونه پرې خوشحاله شي نو وزیر صاحب موږ دا د تا راتګ لغماني به هېڅکله نه هېروي موږ په خپلو وکیل صاحبانو او په نورو وکیل صاحبانو غږ کوو چې له خیره کابینه کې رایه درکړي او کامیاب شي تاسې باندې وزیران موږ ته پکار دي چې ولسونو ته نږدې نه راځئ ورسره ګورئ په خپل لاس ابتکار کوئ نو دا تاسې هغه ابتکار چې موږ ته هم راوباخه کور او ودان خدای بار وخت لغمان ته هم راوله او خدای هم کامیاب کړه په خپلو کارونو کې وروسته لغمان والي عبدالجبار نعیمي بیا د خپلو خبرو پر مهال یو ځلې بیا ټولو لغمانیانو په ځانګړې توګه د بادپخ ولسونو ته د دغه سترې پروژې د کار د پیل مبارکي ورکړه او زیاته کړه چې د ولسونو په ملاتړ به د لغمان د آبادۍ او هر اړخیز پرمختګ په چارو کې هیڅ ستړی نشي. ښاغلي نعیمي همدارنګه د ولایتي ادارې له لوري په بادپخ کې د برېښنا شبکې د روانو چارو د دغه ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې د ژورو څاګانو د کیندنې او نورو ګڼو انکشافي کارونو په اړه د معلوماتو په وړاندې کولو سربېره وویل چې د متوازن انکشاف له مخې به په دغه ولسوالۍ کې په نږدې راتلونکي کې نورې داسې پروژې هم تطبیق کړي چې د ولسونو د اقتصادي کچې په لوړولو او د سیمې په انکشاف کې به ستر اهمیت ولري.